په مردان سپر لیگ کې د رستم ننګیالي او کاټلنګ پښتون درمیان یو سنسریخیز مقابله وشوه چې د رستم ننګیالو کاټلنګ پښتون ته په 14 رنزونو شکست ورکړو. د دې میچ اهم خبره دا و چې د میچ کتوله تقریبا 40,000 تماشبین راغلیو چې ګراوند کې د خپو د لګېدو ځای نه و او چې کله رستم ننګیالو میچ وګټلو د رستم ټیم لوبغاړو او مالک د خوشحالۍ نه په ګراوند کې بنګړې واچولې او د خوشحالۍ اظهار یې ډېر په جوش او خروش سره وکړو. بیٹسمین نے کمالر دے ددی ٹیم معتبر دے مومن کم سر لخ کر دے مومن کم سر لخ کر دے بیٹسمین نے کمالر دے ددی ٹیم معتبر دے مومن کم سر لخ کر دے مومن کم سر لخ کر دے دٹوبا ایم ایس ایل زمونگا ٹیم دے میڑنے رستم ننگیالے کرکٹ دا مزے دے ٹول ٹیم میں میڑنے رستم ننگیالے آنر آپ رستم ننګیالي موجود دی. ډاکټر احسان صاحب هغوی چې کوم دی نو ډېر یو سنسنیخیز میچ وګټو دا د دې سوپر لیګ دویم میچ دی متواتر چې هغوی ګټي ډېر خوشحالي دي. راځئ چې د میچ باره کې دي نه څو تپوس وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام او پښتو نیوز نه ډېره مننه چې موږ له موقع راکړله او دا خوشحالي موږ ستاسو په چینل خپلو کتونکو مینوالو سره شیر کوو. ټولو ته دې مبارک شي یو ځلې بیا دې مبارک شي. میچ را روان دی کوم چې هغه به ډېر کروشل میچ ستا دپاره ولې چې دغه ګټلو ډایرکټ یو فاینل دپاره به یا سیم فاینل دپاره به تاسو د لاره هموار کېږي. څه پلانینګ به یې ستاسو هم دا سمپل دا به یا دا که نه نوې پلانینګ باندې به وځئ دغه ته ګراوند ته؟ موږ هر یو میچ دپاره ډفرنټ پلانینګ دغه کړی دی او په هغه ډفرنټ پلانینګ کې موږ ته الله پاک کامیابي راکوي او انشاءالله په تھرډ میچ کې به هم زموږ پلانینګ چې دی ټوټلی ډفرنټ وي او انشاءالله کوم ټیم ته چې موږ مخامخ کېږو زما پلیر زما کوچ زما مینیجر زما چې کوم کیپټن دی کوم چې زموږ ګیسټ پلیر راغلی دي د بهر نه انشاءالله تعالی هغوی به ښه فایټ کوي او دریم میچ به هم انشاءالله موږ ګټو. مومندانو ننګیالو مومندانو چې وګټو میدان د ایم ایس ایل اولنې وملیدل رستم ننګیالي چې کوم دی نن یو ډېر سنسریخیز میچ وګټه په هغې کې چې کوم دی نو موږ سره منصور خان موجود دی چې د پاکستان انډر 19 لوبولی دی. هغوی پرفارمنس چې کوم دی قابل دي ډېر لوی دا دی واغسته تماشایي نه موږ سره موجود دی. هغه نه السلام علیکم. تاسو خو انډر 19 لوبولې چې دغه کې هم ډېر ښه کھلاډیان لري چې پاکستان په سطح کوم ښه کھلاډي نو هغه پکې لوبېږي. هسې څه وایې دا ټورنمنټ کېږي په دې کې لکه دا پیچ چې کوم دی نو دا بالینګ دی که دا بیټینګ دی؟ دا خو بس سپورټډ ریکارډ دا بس چې کوم بالر ښي بالینګ بیخي کېږي او چې بیټسمین هغوی نو سپورټډ ریکارډ دا نه بالینګ نه بیټینګ سپورټډ. ستاسو آنر خو ډېر خوشحاله او تاسو مو سره ګډې دی هم ګډې ده نو لکه دا څنګه لکه ډېر لوی جوش او خروش کې لکه دا د میچ خوشحالۍ کې دغه شو که نه داسې ښکارې لکه سړی چې فاینل وګټي؟ جی بالکل هغوی بس آنر د ډېر زیات خوشحاله و میچ په دغه باندې لکه پهله موږ ته ویلي چې پهله دو میچ ډېر لازمي دي موږ د ګټات دپاره او انشاءالله دا موږ هم ګټلی نو ډېر زیات هغوی ایکسایټډ وو ډېر زیات خوشحاله وو هغوی په وجه میچ په وجه. تاسو خو انډر 19 د کړی دی دې کې خو به داسې خلک هم وي د پی سی بي چې ریلیټډ به وي د هغوی سره چې ستاسو ریپورټینګ به هغوی وړي او پی سی بي ته به کوي نو څه سم خیال دی څه فوکس هم شته په نیکسټ میچ کې چې یاره ښه پرفارمنس به کوئ؟ جی بالکل ولې نو دا ایلیټ امپایران دي دا کوم جمدیم لکه رپورټ لیږي او انشاءالله روان میچ کې به دین هم भरपूर कोशिश को ښه پرفارمنس وکړو. منصور خان خبره چې ښه پرفارمنس لپاره دویم دا چې کوم میچ دریم را روان دی لپاره بالکل موږ تیار یو او هم دغه چې کوم دی نو یو نوې سټریټجي سره به میدان ته